وختي راته یو خانوي چې مولانا سے مرګرتیا خزه زکه نه کوي چې د خزو ته بد وای مال خزه که یورانه ژوندې پاتې شو نو د سړی زوی بنئ دا زړی نه دي زړی دا باول لالو اصلي کوټنه دا دي راشي چې د زړو حال درته وخه کمې زړې چې بورکه په سر کړي او چادرو والا سره رواني د دې زړې تحقیق لکوکه چې دا خزه کم خو رواني کړي هم خوار کا پوهېږي نه سیلاب یوړی سیلاب غرق یې غرق دا زړې ما خو درته وایي چې زه ملا یم خو ما غوندې زاغ ملا دی وخت کې به مشکل پیدا کی ما علم قیافه ویلې ده چې د سړي د شکل ته وګورم ما ته دا پته ولګي چې د دې سړي د شکل اندازه څه ده پوندې پیژنم پوندې نو پاغه شپه تماشا وکړه د خپلو ساده او ښځو چې په کومه شپه در کره واده یا په جنج روان یې یا ناوې ته نکریزې وړئ په دې خو به پوهېږئ که د معتبرو ښځې په انټرکان کې ګډېږي ها جی یا په نشترحال کې ګډېږي زمونږ ښځې په لارو کوڅو کې ګډېږي نو فرق څه شو خو د دې هغه وس نشته کې نه دا د هغې نه زیاته ډمه ده وس یې نشته د دې خالي تمبل ته د ګډېدو وس دی نو صرفه پې نه کوي که انټرکان بیم باجو ته وس ته ورسېده دا د هغې نه زیاته پلیته ده ماجدانو اعتبار ونه کوي ګوره دې زمانه کې په ښځو یو حکیم و حکیم ما په خبرو پوهېږئ واده دې شته غر کې یو حکیم و حکیم هغه چې دا د ښځو حال به ولیدو او کور ته براغه نو مور ته به وی چې مور نالت په ښځو نالت شه په ښځو مور به بوډۍ غوندې وویل به بچیه بغیر زمانه زه ډېره پاکه بیبي یم ډېره پاکه یم ویل مورې مه کوه ګورې ویل نه بچیه په لمنه مې مونځ کېږي په لمن زه ملا یم زما په لمنه مونځ کېږي الله هم زما د ګناهونو نه مه خبروه که د بجلیګر ملا د ګناهونو نه خبر شي د اسلام نه بم توبه وباسي زمونږ ایمان څه دی زبان پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا زبان پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہی ہیں یا آج کل بت آستینوں میں کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں زبان پہ دل کا ہے غل پجبا اسلام 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 اور سر میں کفر کا سودا اور په سرونو کې د کفر بازار لګېدلی دی په ژبه اسلام اسلام وایي او په سرونو کې څه چل شوی دی کفر بازار